بل اخرنی چې کوم ډیزیز هغه ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي لنګ کینسر. لو خو په کینسر باندې ځان پوه کړئ کینسر موږ وایو څه ته موږ ته پته ده لیوینګ ارګانیزم د څه جوړي هغه جوړي د سیلز نه او چې کله د دې ارګانیزم څه کېږي د دې ګروث یا ډیولپمنټ کېږي نو دا سیل څه کېږي دا په یو پراپر طریقه باندې څه کېږي دا ډیوایډ کېږي مایټاسیس پدې کې کېږي صحیح شو. و چې کله دا سیل څه کېږي پدې کې دا مایټاسیس کېږي مطلب دا ډیوایډ کېږي نو دا د پراپر د دې لپاره یو پراپر میکانیزم د دغه پراپر پروسیس نه دا پاس کېږي او دا بیا څه کېږي دا ډیوایډ کېږي بیا صحیح شو. مطلب پدې باندې څه پدې باندې د خاص قسم چیک پوینټس نه دا پاس کېږي صحیح شو. نو هغه د څه کېږي هغه دا ډیوایډ کېږي. اوس په کینسر کې څه کېږي هم دا یو سیل دی خو دا څه کې دا ډیویژن شروع کېږي خو ابنارملي مطلب په دا څه دا خپل کنټرول څه کې هغه لاس کې مطلب چې کله سیل ډیوایډ کېږي سیل ډیوایډ شو نو دا بیا څه دا مطلب لکه دا چې کله د دې بیا ټایم نه راغلی دا ټایم پورې دا اسې ډیویژن نه کوي لکه بیا دا اسې صحیح شو. خو چې کله د خپل کنټرول څخه دا لاس نو دا سیل څه کېږي دا بار بار ډیوایډ کېږي او د دې نه څه جوړېږي د دې نه جوړېږي ټیومر کلمپ اپ سیل د دې نه جوړېږي نو دغه کلمپ اپ سیل یا ټیومر ته موږ څه وایو دغې ته ویل کېږي بیا کینسر. البته کینسر چې دی نو هم بیا دوه قسمه دی یو ته موږ بیناین وایو بل ته میلیګننټ ویل کېږي. بیناین هغه کینسر دی چې دا ټیومر دی خو مطلب لکه داسې دا خطرناک نه او یو میلیګننټ دی میلیګننټ دا چې خطرناک دی داسې کې دغه میټاسټاسیس کېږي د خورېږي داسې کېږي دا خورېږي. بیناین لوکلایز او میټاسټاسیس چې کوم دی نو داسې د ډي لوکلایز داسې کېږي دا خورېږي بیا صحیح شو. نو چې کله هم دا کینسر په کوم ځای کې ډیولپ شو دا په لنګس کې ډیولپ شو نو دغې ته موږ څه وایو دغې ته ویل کېږي بیا لنګ کینسر دغې ته بیا څه ویل کېږي لنګ کینسر دې ته ویل کېږي صحیح شو. نو lung cancer is characterized by the uncontrolled cell division in any region of the lung. په any region of the lung کې چې کله شو uncontrolled cell division وشو او ټیومر جوړ شو دا څه شو سره دا کینسر شو صحیح شو. ښه جی The most common type of cancer is lung cancer. The most common cancer چې کوم دی نو هغه سره lung cancer دی. نو کوم دا چې ګورو د کینسر د 200 نه زیات ټایپس دي صحیح شو. نو په دې کې د کم لنګ کینسر چې کوم دی نو دا څه دی دا موسټ کامن دی. موسټ کامن ولې دی ځکه چې زمانه اوس ایډوانس شوې ده پلوشن سره هغه سیوا شوی دی نو په دې وجه باندې پرسن څه کوي هغه په داسې انوایرمنټ کې څه کوي هغه انهیلیشن کوي چې هلته کې ایر پلوشن سره هغه سیوا یا سموکینګ کوي یو پرسن نو د دې سره د دې چانسز څه کېږي داسې وکړي صحیح شو. نو امفیزیم هم د دې د لاسه کېږي او ورسره لنګ کینسر هم د دې د لاسه کېږي صحیح شو. ښه بل کاز د دې نو سموکینګ په دې کې راځي صحیح شو. ریډیشنز په دې کې راځي بعضې نو ریډیشن داسې دي که نه چې هغه دغې انرژي سره هغه ډېرې زیاته سیوا ده لکه مثال په طور باندې ګیم آر شو یا ایکس رے شو صحیح شو. د دې انرژي سره هغه ډېره زیاته سیوا ده. نو چې کله دا ریډیشنز زموږ په سیلز باندې لګي نو په سیل کې موږ ته پته دی نیوکلیس دی په نیوکلیس کې دننه څه موجود دی ډي ان اے موجود دی. نو دا ریډیشن دغه ډي ان اے څه کوي دا ډي ان اے ډیمیج کوي د دې اکسیډیشن کوي د دې ډي ان اے څه کوي د دې اکسیډیشن کوي چې کله هم په ډي ان اے کې اکسیډیشن وشو نو ډي ان اے څه شي ډي ان اے ډیمیج شي چې کله هم ډي ان اے ډیمیج شي د هغې د لاسه څه راځي د هغې د لاسه کینسر راځي صحیح شو. نو د ریډیشن د لاسه کېږي او بله خبره ده چې کله یو پرسن څه بار بار دغه ایکسپوجر کېږي څه ته ټاکسیک کیمیکلز طرف ته د څه په ماده سره یا په بله طریقه باندې نو د دې د لاسه څه کېږي دا کینسر ډیولپ کېدای شي صحیح شو. اوس یو کس ته څه وشو لنګ کینسر وشو نو د هغې ساین سمټم به صحیح نو اول خو دا دی چې د دې سره به صحیح د دې سره به کف ټوخی به د دې سره خو د دې ټوخي خاصیت په دی چې دا څومره هم ټایم تېرېږي نو دا به خطرناک طرف ته ځي مطلب دا به ورس کېږي دا به څه کېږي دا به ورس کېږي نو ګیټ ورس ود ټایم یو خبره خو دا ده. بله خبره دا کانسټنټ چیسټ پین به د دې سره مطلب چیسټ پیسه کوي سینه باندې به درد دي او دا به دا به کانسټنټ مطلب دا به دغه کېږي نه بدلېږي به دا صحیح شو. بل کفینګ اپ بلډ او بعضې ټایم کې د ټوخي سره به سره راځي بلیډینګ به کېږي د هغې سره شارډنس اف بریث به کېږي مطلب ساه اخیستو کې به ورته څه تکلیف وي بریدینګ به ورته تکلیف وي. ریپیټډ پرابلم اف نیمونیا اینډ برانکایټس و کوم چې زموږ سره برانکیول یا برانکای دي هغه به هم ډیمیج کېږي او د دې سره کوم چې انفیکشس ډیزیز دي هغه به هم د دې سره راځي صحیح شو. لکه مثال په طور باندې نیمونیا شوه سویلینګ اپ نیک اینډ فیس و کوم چې نیک ریجن دی او فیس دی دا به څه کېږي دا به پړسېږي د هغې به سویلینګ کېږي ویټ لاس به کېږي وزن به کمیږي پور اپیټایټ لږه به ورته نه لګي او څه به راځي فیټیک به راځي ستړی والی به راځي نو دا سری دا د دې سمټم دي صحیح شو. که موږ د دې ټریټمنټ وګورو نو خبره ساده د دې ټریټمنټ ډیفرنټ کوي په دې خبره باندې چې دا کینسر په کم سټیج باندې دی دا کینسر په کم سټیج باندې دی صحیح شو. ځکه د دې سړي د دې پراپر سټیجونه دي او د سټیجونو مطابق د دې څه کېږي د دې علاج کېږي ټیک شو. نو د دې په علاج کې څه راځي د دې په علاج کې راځي سرجري مطلب په اپریشن باندې
اپریشن وکړی شي او کوم ځای کې چې کینسر وي هغه څه کې هغه دغه پارټ و د لنګز یا د بل باډي پارټ نه څه کې دا کټ کړي او لرې کړي نو سرجري بنده کېږي کیموتھراپي بنده کېږي مطلب داسې کیمیکلز ورکوي چې کم سیلس وي هغه انکنټرول سیل ډیویژن کې دغه سیلس کې دغه سیلس ختموي داسې کیمیکلز وو چې هغه انکنټرول سیل ډیویژن څه کوي دغه سیلز مړه کوي ختموي دغه ته موږ په کیمیکل باندې نو دغه علاج ته موږ څه وایو دغه ته ویل کېږي کیموتھراپي نو په کیموتھراپي باندې هم دا کېږي او د دې نه علاوه دا په ریډیوتھراپي باندې هم کېږي په څه باندې په ریډیوتھراپي مطلب په ریډیشنز باندې انرجیټک ریډیشن جی او په کم ځای باندې کینسر دغه ریډیشن په کینسر سیل باندې سره اپلای کوي او دغه سره دغه کینسر سیل څه کېږي دا ختمېږي صحیح شو خو د اوسه پورې د دې علاج ځکه نشته ځکه چې مطلب لکه بعضې ټایم کې سرجري هم وکړی شي خو د هغې کینسر سره اثرات پاتې شي نو د هغې نه هغه څه کېږي دوباره هغه ډیولپ کېږي صحیح شو کیموتھراپي ځکه پاسیبل نه ده ځکه دا په انکنټرول سیل ډیویژن باندې اټیک کوي نو کوم چې هیرز دي یا داسې نور قسم سیل دي چې هغه دغه شان پراپر ډیویژن کوي نو دغه کیمیکلز هغه سیلز هم ختموي چې هغه صحیح هغه زموږ د باډي دپاره ضروري نو دا هم څه شو نقصان شو او ریډیوتھراپي مطلب دا دی چې ته پې کینسري سیل ولې په ریډیشن باندې نو د هغې سره نارمل سیلز هم څه کېږي هغه خرابېږي نو د هغې نه دا کینسر څه کېږي د هغې نه بیا هم ډیولپ کېدای شي صحیح شو نو خیر په دې باندې ټرایلز روان دي خو فلحال د دې څه پراپر علاج هغه نشته البته په وایرسز باندې هم څه د دې علاج روان دی چې په وایرس باندې څه وکړي د دې ټریټمنټ وکړي صحیح شو دا اوس هم سره کینسر اوس مونږ دلته کې کوم ګورو نه امفیزیم هم د سموکینګ د لاسه کېږي او لنګ کینسر